د کہانی په شروعات کې مونږ ته یو درې دوستان ښیي چې د یو نوم الیسن ایډ او روب وي او هغوی په یو ډیر اوچت غر باندې خیږي چې هغه په سکاټش کې د ټولو نه خطرناک غر وي. اوس دغه ځای کې اچانک د روب خپه وخویږي او هغه ښکته طرف ته روان شي، خو خوشقسمتۍ سره هغه په رسۍ باندې ځان تړلی وي چې هغه هغه ځای کې ځوړند پاتې شي او دا درې ونه ډېر په مشکله باندې بره غر ته وخیږي. په اصل کې دوی هایکینګ له راغلي وي چې د هغې نه پس دوی دومره ویریږي چې د غر په ځای باندې په لاره روان شي چې لږ وخت پس هغوی یو کیبن ته راورسي چې هغه ځای کې د دوی دوه دوستان نور هم چې هغه ښځه او خاوند و، د دوی انتظار کوو. اوس د آرام په دوران کې اډ خپل موبایل راوباسي خو په هغه ځای کې سیګنل یې نه وي، د دې د وجې هغه چاته کال نشي کولی او د شپې په ټایم کې دا ټول راغونډ شي د پارټي دپاره او د ورځې هغه تکان ځان نه لر کړي. اوس چې څنګه سهار شي نو دې ټولو دا فیصله وکړه چې خپل منزل ته ځان ورسو، خو دې کې یو وایي چې د غرونو په لار به نه ځو، د ځنګل په لاره به لاړ شو ولې چې په غرونو باندې تلل د خطرې نه کم نه دی. اوس د غنټو سفر نه پس په ځنګل کې دوی ډیر زیات ستړي شي نو یو ځای کې د آرام دپاره کینی، خو دوی سره اډ ډیر زیات بور شي نو هغه ته لږ مخکې راشي، خو هغه هغه ځای کې څه ګوري، هغه ډیر عجیبه اوازونه اوري او داسې لګېدو چې څوک جاړي. نو اډ چې دا وګوري هغه ډیر زیات ویریږي او خپلو ملګرو ته آواز وکړي، نو چې د اډ آواز اوري نو خپل ملګري ورله زر راشي. نو الیسن هم چې هغه آواز اوري نو هغه اډ ته وایي چې دا آواز د ځنګلي ځناور دی خو څنګه، خو دا ټول بیخي نه پوهېدل چې دا خیر مهاجره څه ده، خو دوی همت وکړي او هغه آواز پسې شاته ور روان شي او چې لږ مخکې لاړ شي نو هلته هغوی وګوري چې یو پیپ په ځمکه کې ښخ شوی دی. نو دوی زر د هغه ځای نه خاوره لرکول شروع کړي او دوی چې هغه ځای نه خاوره لر کړي نو هغه ځای کې یو د لرګي باکس وي. نو دوی چې هغه باکس څنګه کولو کړي نو د دې ټولو هوش والوځي ولې چې په هغه باکس کې یو وړه ماشومه وه چې د هغې ماشومې اینا نوم وي او هغه ډېره زیاته په یره کې وي چې دوی وویني. نو چې د هغې د راوچتولو کوشش کوو نو هغه ماشومه چغې شروع کړي ولې چې هغه ډېره زیاته یریدلې وي، خو دې کې الیسن هغه دا ماشومه شانت کړي او په سچل باندې بره راوخیږي. خو د پریشانۍ خبره دا وه چې هغې ماشومې په بله ژبه کې خبرې کولې، د دې د وجې دوی د دغې ماشومې په خبرو باندې نه پوهېدل. نو الیسن د خپلو ملګرو ته وایي چې چا دا ماشومه دلته ښخه کړې ده نو په اصل کې دا ماشومې مړه کول نه غوښتل، ولې کو دا ماشومې مړه کول غوښتل نو دې ته به د سا دپاره دغه پایپ نه ښخو. اوس دې ملګرو دا فیصله وکړه چې موږ به د اینا مدد کوو. اوس دوی نقشه راوباسي چې د ټولو نه جوخ ټاون ته ځان ورورسوو، خو هغه هم ډېر زیات لرې وي، خو د ځنګل په لاره باندې ځي نو ډېر غټ سفر راځي، خو شارټکټ لاره دا وه چې دوی به دغه خطرناک غرونو په لاره باندې ځي نو دوی به زر هغه ټاون ته ورسي. نو الیسن او روب هغوی دا فیصله وکړه چې موږ به د غر په لاره باندې ځو ولې چې دوی په دې کې ډېر زیات ماهر وو او ځان به زر ټاون ته ورورسو او هغه ځای کې به پولیس خبر کړو او باقي ملګرو دا فیصله وکړه چې موږ به د ځنګل په لاره باندې ځو. او اوس الیسن او روب په هغه خطرناک غر باندې کوزېدل شروع کړي. نو الیسن چې لږ په هغه غر باندې کوشي نو هغې سره رسۍ ختمه شي، د دې د وجې هغه بغیر رسۍ نه ښکته کوزېدل شروع کړي او بل خوا روب هم ښکته کوزېږي د رسۍ په مدد باندې، خو اچانک د هغه رسۍ وشلېږي چې هغه ډېر د اونچایۍ نه ښکته پروزي او هډوکې چوره شي او هغه ځای کې مړ شي. نو الیسن چې دا وګوري هغه ډېره زیاته ویریږي او چغې سورې یې راغښتې وي، خو هلته څوک هم نه وي د دې د مدد دپاره. نو اوس الیسن په سچل باندې ځان ښکته کوزوي چې دې کې اچانک د بره نه یو غټ کاڼی د دې طرف ته را روان وي، نو دا ترې ځان بچ کوي چې دې سره د دې خپه وښویږي او دا هم ښکته طرف ته خطا شي. خو د الیسن قسمت ښه وي، هغه سیده اوبو ته پروزي چې د دې د وجې د دې زندګي بد شي. نو الیسن زر په لامبو باندې د خپل ملګري طرف ته راشي او هغه چې هغه ځای کې وګوري نو هغه رسۍ داسې لګېده چې دا چا کټ کړې ده. نو الیسن چې د بره طرف ته وګوري نو هغه ځای کې دا محسوسه کړي چې څوک دي، نو هغه پوه شي چې دا دغه کسان دي چې دوی د روب رسۍ کټ کړې وه او زما طرف ته یې کاڼی م راخطا کړو یعنې زه یې مړه کول غوښتل. نو د دې د وجې الیسن ډېره زیات ویریږي او هغه د خپل ځان بچ کولو دپاره د هغه ځای نه منډه کړي. بل خوا موږ ته د جنګل سین ښیي چې په هغې کې اډ این او د هغه دوه ملګري مخکې روان وي، خو دوی ته دا پته نه وه چې په دوی باندې د دوو شکاریانو نظر دی، خو زر هغه شکاریانو پسې یو دوه کسان راشي او ډېر بې رحمۍ سره یې قتل کړي او دا هغه دوه کسان دي چې چا د روب رسۍ کټ کړې وه او الیسن پسې کاڼی ورخطا کړی و. بل خوا الیسن په منډه باندې مخکې روانه وي چې زر هغه د سیند یو غاړې ته ورسي، خوشقسمتۍ سره د هغې ملګري ملته موجود وي او هغه په چغو باندې دوی ته دا ویل غواړي چې زموږ ملګری روب مړ شو، خو د سیند د شور د وجې دوی د الیسن اواز نه اورېدو. خو الیسن ورته په اشارو باندې مویل غوښتل خو دوی د الیسن په اشارو باندې پوه نه شي. خو دغه ځای کې اچانک هغه دوه کسان راشي، دراصل دا دواړه کډناپران وو او دوی اینا اغوا کړې وه او په هغه باکس کې بنده کړې وه او هغې بغیر د سوچ سمج نه په اډ او د هغې په ملګرو باندې ډزې شروع کړي. نو دوی چې د ډزو اواز واوري نو دې کې د اډ یوه ملګری هغه اوبو ته ټوپ او ځان سره اینا اوبو طرف ته راکاږي او باقي کسان هم اخوا دېخوا منډې شروع کړي او الیسن هم د اینا بچ کولو دپاره هغه اوبو طرف ته ور ټوپ کړي او ډېره په مشکله باندې اینا بچ کړي ولې چې هغې سره کمه جینۍ وه هغه په هغه اوبو کې مړه شوه د ساه بندېدو د وجې او اینا بېهوشه وي. نو الیسن په سچل باندې اینا په هوش کې راولي خو هغه کډناپران اوس هم په دوی باندې یو شان فایرنګ شروع کړي وي او دې ټول اخوا دېخوا منډې شروع کړي
کړی وي چې په دې باغدوړ کې دا ټول د یو بل نه بیل شي خو په دې کې اډ ځان اینا له ورور سي او هغه ته وی چې چوپچاپ اوس ما پسې شاته راځه خو دې کې هغه یو کډنیپر دوی پسې شاته را روان وي چې دې کې هغه بل کډنیپر هم ځنګل ته راشي او دوی تلاش کوي خو لږ وخت پس دوی اډ او اینا وویني چې په هغې باندې ډایرکټ فایرنګ شروع کی نو اډ زر اینا په غېږ کې او تیزۍ سره مخکې روان شي چې هغه کډنیپرانو د نظر نه دوی غیب شي او بل خوا الیسن هم ځان روب له راورسوي چې لږ وخت پس ورپسې اډ او اینا هم راشي او دا ټول بیا رایوځای شي نو په دې کې دوی ته دا ملګري وایي چې دا دواړه صرف اینا غواړي د دې د وجې دوی مونږ مړه کوي ولې چې دې کسانو اینا غوا کړې وه او زه به داسې وکړم چې زه به بل طرف ته منډه کړم یعنې د دې دیان به ځان طرف ته کړم او دوی چې څنګه ما پسې را منډه کړي نو تاسو به په بل طرف باندې وځئ د دې د وجه هغه په لاس کې څه ونیسي او تیزۍ سره منډه کړي نو هغه کډنیپرانو ته دا لګېدو چې اینا د سره ده نو هغه د پسې ور منډه کړي او یو شان فایرنګ پې کوي او د لګاتار فایرنګ د وجې هغه سړی ولي او مړیږي خو د دې قربانۍ د وجې او اډ او الیسن ته دا مکمل شو چې د دغه ځای نه وتښتي اوس د ډېر لرې تلو نه پس اډ دا وایي چې زه مخکې نشم تللی ولې چې د هغه خپه ډېره زیاته زخمي وه او اډ الیسن ته وایي چې ته اینا ځان سره یې کړه او مخکې روانه شه او هغه ته دا م وایي چې کیدی شي دې کډنیپرانو اینا ځکه غوا کړې وه چې د پلار نه ډېرې زیاتې پیسې واخلم او دا کهانی هم داسې ده ولې چې دې کډنیپرانو د اینا د پلار نه ډېرې زیاتې پیسې غوښتې ولې چې د هغې پلار ډېر زیات مالدار وي بل خوا موږ ته یو درې کسان ښیي چې هغوی هم دې ځنګل ته راغلل او دا د اینا د پلار کسان وي چې دوی د اینا د تلاش کولو دپاره دې ځنګل ته راغلي دي چې د دغې خطرناک کسانو نه اینا بچ کو بل خوا الیسن او اینا د ډېر سفر نه پس هغوی اخر کار ټاون ته ورسي چې کم ټاون ته تلل غوښتل او هغوی یو پولیس سټیشن ته ورشي او یو پولیس ته ټوله کهاني بیان کړي خو هغه پولیس د دوی په خبرو باندې یقین نه کو نو اډ په دې پولیس باندې شکی شي او هغه ته داسې لګېدو چې کیدی شي دا پولیس هم دغه کډنیپرانو سره ملو وي نو هغه الیسن ته وایي چې راځه د دې ځای نه ځو خو هغه پولیس دې منې کړي او ورته دا وایي چې تاسو د دې ځای نه نشئ تللی نو دې کې اډ زر یو چاړه را واخلي او هغه پولیس طرف ته ونیسي چې مخکې را نشي خو دې کې اچانک په هغه پولیس باندې ګولۍ وچلي او هغه مړ شي دراصل هغه کډنیپران دوی پسې دغه ځای ته راورسېدل د دې د وجې هغې دغه پولیس یې وویشتو خو اډ او الیسن د دې موقع نه فایده واخلي او د پولیس سټیشن په شاته ګیټ باندې دغه ځای نه وتښتي بل خوا د اینا د پلار کسان هغه کډنیپرانو سره ملو شي او هغوی ورته دا ووایي چې مونږ به له یقین کو چې ته مونږ ته اینا وښې نو هغه کډنیپر هم ډېر چالاکه وي او هغه ورته دا ووایي چې هغه بالکل صحیح سلامته را خو چې تاسو ته ما څومره رقم یاد کړی دی هغه ما له زر تر زره راوړی او اینا تاسو واخلې هغې نه پس مونږ ته اډ الیسن او اینا ښیي چې هغوی په منډه باندې مخکې روان وي خو د اینا د پلار هغه درې کسانو کې یو کس دوی وویني او هغه ته دا غلط فهمي وشي چې کډنیپران دا دي نو هغه بغیر د سوچ سمج نه په اډ باندې ګولۍ وچلي او اډ هغه ځای کې مړ شي خو دغه ځای کې هغه اصلي کډنیپر راشي او هغه د اینا د پلار کس مړ کی چې دې کې دوی په یو بل باندې ګولۍ وچلي خو هغه د مړ کېدو نه مخکې خپل ملګري له دا خبر ورکړي چې اینا دې کډنیپرانو سره نشته او بل خوا الیسن او اینا په منډه باندې یو کور ته ورورسي چې زر اینا د بیډ د لاندې پټه شي خو هغه ځای کې هغه کډنیپر هم راورسي هغې کور ته او هغه بغیر د ججکه دغه کور مالک ډېر بې رحمۍ سره مړ کړي او هغې نه پس هغه الیسن ونیسي او مرۍ کې نیولي وي چې د ساه نه راتلو د وجې الیسن هغه ځای کې بېهوشه شي او هغه د اینا طرف ته ور روان وي چې دې کې اچانک الیسن په هوش کې راشي او هغه خپل پوره طاقت باندې په هغه کډنیپر حمله وکړي او هغه کډنیپر له دیکه ورکړي چې د کړکۍ نه ښکته راخطا کړي چې د دې د وجې هغه خونخوار کډنیپر مړ شي خو مصیبت اوس هم ختم شوي نه وي ولې چې په هغه کور کې اور ولګي نو الیسن پوه شوه که مونږ زر تر زره بهر ونوتو نو وبه سوځو او مړه به شو نو الیسن د اینا بچ کولو دپاره هغه په یو رسۍ باندې وتړي او لږ چې ښکته لاړه شي نو د ګیا طرف ته ورخطا کړي او الیسن هغه ځای کې راپروز او بېهوشه شي خو خوشقسمتۍ سره هغه ځای کې ریسکیو والا راورسي او هغه زر په سټریچر کې واچي او امبولینس کې بوتلو والا وي چې اینا هم زر الیسن له راشي نو اینا د پلار کس دا وګوري چې اینا بالکل اوس صحیح سلامته ده او هغې نه پس هغه کډنیپر گیر کی او د ځنګل طرف ته راولي دراصل د اینا پلار چې کوم و هغه هم یو ډېر غټ ګینګسټر و او خپل کس ورته دا وایي چې اینا اوس بالکل صحیح سلامته ده او هغه ورته دا وایي چې دې سړي ستا لور کډنیپ کړې وه نو د اینا پلار ورته وایي چې دله به مونږ ډېره دردناک سزا ورکوو دې ښه ووښې او هغې نه پس ژوندۍ یې په هغه باکس کې واچوی چې کم کې ده زما لور اچولې وه چې هغې نه پس دوی هم دغسې وکړي او دې سره دا کهاني ختمه شي دوستانو که ستاسو دا کهاني خوښه شوې وي نو دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ